د وطن غم خرما دا چې اختا يم د زړه ویني دم په دم خرما د وطن غم خرما مبارزه می د دین په سر قسم خرما د وطن غم خرما مبارزه می د دین په سر قسم. زمانوم انجینر سید انعام الله سادات دی. ما فعلا په قندهار کې سروي بخش مخ ته وړم په چې د شیر سرخ پروژه ده کانال دی او دیګه د سروي بخش مې ته چې د قندهار 15مه ناحیه ده دریم گذر دی. دا کار چې د سپتمبر په 8 را پیل شوی دی او د اگست د جنوري په 23 پورې به دا دوام کوي. د خیره اخیری نقطه ده او ان شاء الله غیره به موږ کار مخ کې د خیره خلاصو د خپل وخت مطابق به ان شاء الله په منظم ډول سره به خلاصو. نو د ان شاء الله 15% کار موږ مخ کې وړی دی. دلته ان سکل چې دی 80 نفر موږ سره کار کوي او سکل چې دی 13 نفر مسلکی کسان موږ سره کار کوي. د دې جوړه د علاوه خبر څه چې موږ ته په دغه کې راکل شوی دی په نقشه کې راکل شوی دی څه په ماغه په مطابق موږ لګیوي او ماغه کوانټیټي سره او ماغه دغه سره موږ تیګه مو ماغه سره لګو کرشت دی ک سیمټ دی ک هر څه دی د نقشې مطابق ان شاء الله موږ روان وګدواله چې دی 900 متر دی او عرض چې دی 80 سانتي دی او ارتفاع چې دی 80 سانتي دی. نو د خلکو څخه غوښتنه مو دا ده چې د نور دومره مشکلات موږ نه لرو هغه ان شاء الله سره پکړي چې د اوبو مشکلات ډیر زیات دي چې په ساحه کې مونږه کار ته نه پریدي د اسکیویشن تم نه پریدي د کورون څخه اوبه راځي او دې ته به ډیر زیاته توجه وکړي. حتی مونږ وکیل گذر تم ویلي دي مونږ خپل یو کمیټه لرو هغه په جریان کې کړی دا خو بعض خلک په د بار نه دغه نه کوي چې منظم ډول په کار وکړي. کار ځان مونږ ته ډیر زیات مخنیوي کوي د کورون د لاسه دغه د مشکل د اوبو مشکل دا ډیر زیات لرو چې زمونږ کار ته یو معنی جوړیږي خنډ جوړیږي. په دې پروژه کې مونږ یو پلچک لرو او هغه کار په شروع دی جریان دی کار نو یو پلچک لرو مونږ چې اوش کې پاکو مظلومان جړاو د زړه له درد د یتیم دسترګو نه دلته په خوا د ولی چې ګرځلو شه درلودلې ګرځ غبا شوی وشه صفایس ول د دې شارواله سم ډیر خوشاله یو چې دا خدمت یو کوي مر د وطن خدمت یو کوي مر ډیر خوشاله یو ډیر باندې مر د تطبیق کو چې خدای دې دنیا او آخرت سم کې مدار خورګي وی ورور هر شي پښکی کې و باندې کښنیا ورېدل دا اوس خو ډیره خو پاکیس په ډیر ښه کار اوس یار ان شاء الله په بخي په ډیر وخت د چې سرویس کال کې دا خراب پرته و دا ولا او کور و دا خدای دې خیر ورکړي و یا خوشاله و یا ښه کار وکړي دا ګرد خلک دې خوشاله دي د شارواله سره د حکومت سره د ګور سره خوشاله دي په دې کار سره ډیر خوشاله یم. دا کار هم سره کوم څنګه تعلیم هم کوم نورم کوشش کوم چې نور وخت هم داسې کار وکم اب دا غذای جوړو هم پیسې را تر کوي معاش را تر کوي. یو بل مشال یم د مینې رڼاګانې